بسم الله وإذا أنتم شربتم چې کلم وبس کړي نو بسم الله وایي واحمدوا اذا انتم رفعتم او حمدوا وایي چې کلم جام دخلنا لري کړو. رواه الترمذي وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب. نبی علیہ السلام منع کړی دا چې وسړی په لوخي کې پوکي وکي. فقال رجل نو یو کس ورته ویل چې القذات اراها في الاناء یو ډکه ده په اوبو کې ده نو د دې سره څه وکم دا پوی نه کما نو خدا زما تیریږي می. قال احرقها. نبی علیہ السلام څه ورته فرمایل وایړه لکه نه واړه چې دا ډکه پکې ووري خو پوکوي ما. قال فاني لا اروى من نفس واحد. هغه ورته ویل چې زه خو په یو تنفس نه مړېږم. قال فابن القدح عن فيك پهلا دې دخلینه لري کا ثم تنفس به بهر تنفس کا به دې پهلا خلی تر وړه پهلا کې تنفس مکوا جام کې. رواه الترمذي والدارمي وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من سلمة القدح. نبی علیہ السلام منع کړی دا چې یو سړی دی وبوس کی من سلمة القدح د اغمات زید پیلینا خورین کندول چې یوغي کې یو زمات یوغي کې اکثر خیریم نه ختی او چې سړی وس کې نو وبته نه کله په گریوان امرش. وأينفخ في الشراب. رواه ابو داود وعن كبشة رضي الله عنها دخمويلي قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح. وعن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد چې خوږی یخي وبي نو دا به د نبی له سلام ډېر خوخي دي خوږی یخي خو شربت ته کنه روح افزا شربت وغيرها نو دا شربتونه به د نبی له سلام خوخي دي. رواه الترمذي وقال والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل روايه صحيح دي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه. هر قسم ډوډۍ چې دی خوړه نو یا الله پاک دا ډوډۍ راته پدې کې راته برکت واچي او د دې نه بهتره ډوډۍ راکې. د هرې ډوډۍ پسې بهتره ډوډۍ شته. غوښه دی خوړم بهتر شی ته نشته که هر څه دی خوړه دا غینه بهتر شی شته نو دا غینه بهتر شی غواړه الا اللبن مگر یوازې شودي دي شودي چې دی اوس کله نه پدې کې داسې مو وایي چې الله د دې نه بهتر شی راکې د دې نه بل بهتر شی نشته. واذا سقال بننو چې کله دی شودي اوس کله نو دې کې داسې وایي چې اللهم بارک لنا فيه یا الله په دې شودو کې راته برکت واچي وزدنا منه او دا نعمت راته زیات کدا سي مو وایا چې واطعمنا خيرا منه ځکه د دین خیر نشته. فانه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب ځکه نشته دی یو شی چې قائم مقام د طعام او د شراب شي الا اللبن دا د ابو کارم ور کوي او د ډوډۍ کارم ور کوي. رواه الترمذي وابو داود وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء من السقيا. سقيا يوزيده قرية جامعة بين مكة والمدينة دا غيزنا بور تخواجي وبراودلش قيل هي عين بينها وبين المدينة يومان. رواه أبو داود. الفصل الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب من إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك چا چې په داسې لوښي کې اوبه وڅښلې چې هغه د سرو یا د سپینو یا پکې دا سره او سپین لګېدلي فإنما یجرجر فی بطنه نار جهنم دی تاوی را تاوی په خپله ګېډه کې اور د جهنم. بس اوبو د پاره پاتېدل نه دي ضرور اگر که د زمزمي بسم الله الرحمن الرحيم.